غوږو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتئ په مخه دا د پښتنو لپاره ډېر اهمه ده ځکه یو حدیث کې راځي حدیث قدسي دی الله وایي چې زه د یو عمل بدله څنګه ورکوم نیکي په لس ګونه د لسو نه کله 200 چندو ته ورسېد هغې نه هم زیات الا الصوم سوای د روژې نه الله وایي د دې اجر زه چاته نه ښیمه دا به زه د قیامت پر ورځ راښکاره کوم نو چې هغه کریم رب وایي چې زه نه ښیمه قیامت پر ورځ به راښکاره کوم چې دا به لا کم اجر د الله د عبادت دومره وخت آیا مقصد د الله دا دی چې موږ تکي کي وږي م کي د ښځو نه م بند کي هسې موږ ستړي کوي نه لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو کې تقوا راشي دا مقصد دی او ځکه حدیث کې راځي دا د پښتنو لپاره ډېر اهمه ده خبره حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوږو ته کولو کې د سبا نه ذهن کې ساتئ په مخه الله ته هېڅ ضرورت نشتی چې یو سړي ځان بند کړی دی د خوراک او څښاک نه او ځان یې نه دی بند کړی د ګناهونو نه الله ته ضرورت نشته